له تورخم څخه ډیر بد خبر. تورخم کې د نوې ترمینل او سړک جوړولو پروژه د ځنډ ښکار شوې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې پر تورخم لاره د ټرانزیت سوداګرۍ د انتظام ټولنیز نظام انډیپټیډ ټرانزیت منیجمنت سیستم پروژې چارې د ځنډ ښکار شوې دي. د ګستم ګمرک چارواکي وایي له هغې پروژې سره سم په تورخم کې عصري یا جدید ترمینل، اډې، پراخ سړکونه، د ګاډو درېدو ځایونه او دفترونه جوړیږي او د دې لپاره د اسیا د پراختیايي بانک نږدې 14 اربه روپۍ ورکړي دي. تر دې وړاندې چارواکو مشال راډیو ته ویلي ول چې هغه پروژه به سږکال د جولای په میاشت کې بشپړه شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې یو مشر شاهد خان د اکتوبر پر 3 مشال راډیو ته وویل چې د پروژې د چارو د ځنډېدو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار هم کم شوی دی. پخوا به پر تورخم د ورځې څه باندې 1800 ګاډي افغانستان ته تلل. اوس د دې منصوبې تعمیراتي چارو د ځنډېدو له وجې ځینې وخت دا شمېره 300 ګاډو ته ټیټه شي. په تورخم کې د رست او تعمیراتي چارو ادارې نیشنل لاجستیک سیل مشر او پخوانی کرنل عزیز خټک د اکتوبر پر 3 نیټه مشال راډیو ته وویل چې د پروژې 80 سلنه کار بشپړ شوی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو او کړکېچ له وجې پروژه د ځنډ ښکار شوې وه چې اوس یې چارې بیا پیل شوې دي.